زما د قام بچي له هر سړي وسله ورکړې یو باچا خان ورله د مینې فلسفه ورکړې چا چې هم دا ولس د شر په حواله یاد کړی ما د خدایي خدمتګارانو حواله ورکړې. سلامونه مې ومنئ. نن د یو داسې شخصیت سره ترڅنګ ناست یم چې هغه د تعارف محتاج نه دی. اکا خان را سره دی. نو اکا خان ته زه چې څومره ډېر سلامونه او د هغه مننه وکړم نو هغه کمه ده. نو اکا خان ډېره مهرباني. تاسو په خیر. زیاته مننه ستاسو د ټایم. تاسو په خیر یم. خوشحاله شوم ډېر چې تاسو موږ ته وخت راکړو موږ سره یې. زموږ واره یې زموږ خپل مینه نسبي نو دا داسې ته به باچا خان په فلسفې سره دا دومره مینه راغله. رضی الله آباد ساتي ښاد ساتي خوشحاله اوسئ. اکا خان یو څو خبرې د بابا په فلسفه او ستاسو څومره وخت په پارټۍ کې وشو د هغې په هکله که زموږ کتونکو مینهوالو ته وښولې ستاسو مننه. پارټي خو چې دا خو تقریبا کله چې د والي سوات مطلب د سټیټ ډم شو او ریاست سوات ختم شو په دا سوات چې دا په پاکستان په دغه نقشه کې شامل شو هغه وخت یې ډبلیو پي و په اوس خو د پښتونخوا هغه وخت مطلب دی چې قوت راغی کله دا شامل شو دا 28 جولای 1969 نو په هغه وخت مطلب دی چې دوه ډلې وي یو ته باجي خیل وي د واري صاحب وخت یو ته به ابوزید زموږ خپل تقریبا زموږ دا کړی تقریبا ټول چې دا اجي خیل دی دا کړی تقریبا ټول اجي خیل دی تقریبا نو په دې کې بیا داسې چلو چې کوم اجي خیل مخشه په اواز سره د شانګلې په سطح ته افرین خان چې کیسار خان دا هغه چې خپل دغه ملګري ناغي سره مطلب دی چې هغه سلام مشورې ادا وکړي هغه یو پارټي سره خپل زیات اجي خیل نو دا هغه وخت کې نېشنل پارټي دا او مینیشنل پارټي نېشنل پارټي به وایي نه په ورته پابندي ولګي هغه درا موږ پلا بیا لوګو چې هغه په هسپتال کې ما او سنټر هسپتال کې څنګه نتلو دا جګړه په دا مطلب د شنګي د مشران او په کې چې افرین خان او د ماتو خانانو په دا محمد سلام خان د مقترو دا خلک مشران دي غری کا شاپور او دا ځواني کسان کوم چې مشران د شنګي په وخت سره مطلب دی اځ خیر مشران دا ټول دا موږ ساته پوښتنه راغلی وو مطلب موږ تاسو سلام لري چې موږ څه چلو مطلب د پارټي اوس نو دا لار د والي سوات دا ختم شو اوس په پاکستان شو سیاسي پارټي راځي موږ به سیاسي پارټي کو نو هغه ما پلان کړو او ته اوس کې دا چې کیسه خان دی چې فرین خان چې مطلب خان چې تاسو مطلب یو ډول یو دغه د موږ په لړ خرابونه تاسو کوم به سره کړی دغه هغه چې موږ د عوامي د نېشنل پارټي سره موږ مطلب دی دا کړی دی د پښتون پارټي دا د باچا خان دوري خان پارټي د موږ باندې د وجود نه چې تاسو یې نو خپل ډېر تم نو زه خو په تاسو سره ان شاء الله چې کوم طرف راځي وخت نه د سنت نه موږ په دې پارټي کې تقریبا دا د کوم څه ته کار تقریبا چې مطلب دی زما په تقریبا وخت سره اته کار وکړل شو دا دې ماشوم مو دا نن سبا چې کوم شنګله کې سیاسي حالات روان دي هغې تاسو سو یا کار خان چې دا کوم کیسې روانې دي کله سوي کله سوي بس دا خو دا کې دی روان دی په مخه کنه کله یو کله بل دا کوي د درځه اسمان د لکه کومه مکبره کومه هیڅ هم نشته مخامخ خاصه په مخامخ دي مطلب دی ټول دنیا ویني پټه خبره نه چې پټه په نقشه مطلب دی چې مخامخ مطلب دا چې پټیږي نو کنه نو موږ دا تاسو ضرور دا خبره تاسو وایي چې مطلب کله چې مطلب پاټار مې ټینډر دی کله دوی په دې 11 باندې هیڅ هم نشي او صرف دوکا د قوم لور کې اچھا یو چې راغلی کوم حال پتا چې ځاب څنګه راغلی هغه مطلب دی چې بس شاملې سره هغه دښمنی کړی دا هغه مطلب د شاملې چې حق واقعا نه کړی او هلې دی ټیکدارانو کړی دی هغه کړی بس دا بس په کمیشن او په یو شی په بل چې نه دا څه مطلب دی نو اکا خان مونږ وینو چې آینده وخت آینده حکومت د عوامي نېشنل پارټۍ دی او ان شاء الله یې به نو تاسو زه ډېره زیاته مننه کوم تاسو دا خبرې وکړې د عوامي نېشنل پارټۍ مطلب چې زموږ مطلب دی چې زموږ ته میراث و زموږ میراث بالکل میراث دی ځکه چې موږ پلان مطلب مشران ونه نه پاتې موږ دا زموږ میراث دی کنه نو موږ مطلب دی چې ډېر زیات مطلب الله دې ته جنو دا یقین دی چې په عوامي نېشنل پارټۍ کامیابي وکړي ان شاء الله ډېره زیاته مننه کوم اکا خان ستاسو په خدمتي خبرو ډېره زیاته مننه ډېر وخندلم ټولې خبرې چې هغه تاسو په یو سوال کې وکړم د دې ډېره زیاته مننه کوم اکا خان چې ما خو تاسو ته مخکې ووایي چې زه څومره ډېر صفتونه وکړم نو هغه کم دي خو بیا هم اکا خان زموږ مشر دی زموږ د کلي زموږ د شنګلې ښکلا ده او چې په شنګله کې د اکا خان نوم نه الله دې چېرته هم نه نشي کوي خو چې په کوم جرګه کې په کوم سیاسي غونډه کې د اکا خان نوم نه نو هغه نیمګړي اکا خان دې همیشه الله خوشحاله او آباد او زموږ ترمنځ لري
تاسو ټول نه اجازه غواړم الله پاک ډېر ډېر مننه